وای د یو پاکستاني له ژوند د ټول افغانستان قربان. واوره د افغانستان د خلکو د سر ویښته نه، د بریتو د ګیرې نه، په والله که د تخر ویښته په تا درکړم. واوره هغه ریمنډویس چې درې پاکستانیان په اسلام آباد کې په تخت اسلام آباد دارالخلافه کې ووژل، د $1,000,000 په مقابل کې درنه ویوړه. لارم تا ورکړې وه. دا په موږ نه امریکې نه هندوستان کړي دي، دا هر څه را سره دي دوه مخي پاکستان کړي دي. کله تورخم باندې، کله بولدک باندې، کله ماجر باسي، کله څکې کله څکې. لیوني سپي خوړلې لار درنه ورک ده. مونږ دې څه کوو؟ خو که مو وس وشو د IMF په قرض کې به مونږ هم چنده در سره